بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ په فوټوشاپ کې 20م درس ده او په دغه کلاس کې به موږ په زوم باندې کار وکړو. همدا ډول هند باندې به کار وکړو. دا درس دومره پیچلی نه ده، ساده او سمپل درس ده چې موږ څه ډول کولی شو زوم ان او زوم آوټ وکړو. فرض که دا عکس ما ځان ته اوپن کړی، دغه فایل ما ځان ته اوپن کړی، کله چې تاسې دلته راشئ ګورئ دا موږ سره زوم ټول ده چې کلیک کوو په دې موږ زومینګ کولی شو. فرض که زه دغه عکس له دې ځایه زوم کوم، لیفټ کلیک پریس کوم، ګورئ دا موږ سره زوم کیږي. که بیا زه لیفټ کلیک کوم نو بیا هم موږ سره دا زوم کیږي. په هره اندازه چې ستاسې ضرورت وي تاسې کولی شئ دغه عکس زوم کړئ. او که چېرته بیرته غواړئ چې نارمل حالت ته ویسئ، دا لاس چې تاسې ته دلته ښکاري په دې ډبل کلیک وکړئ، دا فټ ټو سکرین کیږي او نارمل حالت ته راځي. دا د زوم کولو یوه طریقه شوه. همدا ډول بیا هم زوم ته راځم، لیفټ کلیک پریس نیسم. فرض که دغه ساحه ورته یم راته زوم که یو ځل زه لیفټ کلیک ووهم دغومره یې راته زوم کوي، خو که دا لیفټ کلیک پریس ونیسم دا راته ډېر زیات تر هغه چې ما پریښی نه وي دا چې څومره امکانات وي نو دا ماته زوم کیږي. ګورئ دومره یې ماته زوم کړ، له دې هم زیات زوم کولی شو. ګورئ دومره موږ سره زوم شو. بیرته یې غواړم فټ ټو سکرین کړم نو په دې لاس ډبل کلیک کوم، دا فټ ټو سکرین کیږي. نو دا د زوم کولو دومه طریقه ده. بیا هم زوم ټول انتخابوم. ګورئ زه دا له دې ځایه زوم کوم، لیفټ کلیک څو وار پریس کوم دغومره زوم کوم. که غواړئ چې بیرته یې کوچنی کړئ او سټپ بای سټپ یې کوچنی کړئ نو دلته دا پلس علامه چې د زوم ټول باندې ده دا نه بلکې دا ماینس علامه چې ده زوم آوټ، دې باندې کلیک کوو، دا انتخابوو. اوس چې لیفټ کلیک پریس کوم دا موږ ته یو قدم څنګه کوي کوچنی کوي. که پلس باندې کلیک کوم دی موږ ته لویوي او که ماینس باندې کلیک کوم دی موږ ته کوچنی کوي. که چېرته ورته راشو فیل سکرین ورته ووهو، دغه زموږ تصویر چې څومره سایز دی دا ټول موږ ته رانږدې کوي. ګورئ دی ټول موږ ته فیل کړ. که چیرې فټ ټو سکرین ورته ووهم نو بیا زموږ د فوټوشاپ کوم سکرین چې دی دې ته یې برابروي. او که چېرته 100% ورته ووهم نو د 100% په اندازه یې موږ ته زوم کوي. نو زه یې بیرته فټ ټو سکرین کوم، یعنې فټ ټو سکرین هم له دې ځایه کولی شو او هم له دې ځایه کولی شو. دا د زوم کولو څو طریقې وي. یوه طریقه دا هم ده چې تاسې په کیبورډ کې، زه به تاسې ته دلته کیبورډ اوپن کړم، دا موږ سره کیبورډ ده. کنټرول بټن جمع او همدا ډول جمع او منفي، جمع باندې لویږي او منفي باندې کوچنی کیږي. ګورئ زه په کیبورډ کې کنټرول پلس وهم تصویر به موږ سره غټیږي. کنټرول پلس ګورئ غټیږي، زوم ان کیږي. او کنټرول ماینس چې وهم په کیبورډ کې دا موږ سره کوچنی کیږي. نو دا هم د زوم کولو بله طریقه ده. بیرته زه فټ سکرین ورته انتخابوم. همدا ډول که چېرته زه زوم ورته انتخاب کړم او لیفټ کلیک پریس ونیسم، زوم آوټ ورته زوم ان ورته انتخابوم، لیفټ کلیک پریس نیسم، اوس چې زه دا ماوس هرې خواته وړم په هماغه اندازه سره دا موږ سره څنګه کیږي زوم کیږي. خو زه بیرته راځم فټ ټو سکرین ورته انتخابوم. دغه کوم اپشن چې موږ سره ده، اوس چې لیفټ کلیک زه دلته پریس نیسم له همدې ځایه زومینګ موږ شروع کیږي او لویږي موږ سره. خو که چېرته ته غواړې چې یو خاص ځای زوم کې نو د دې دپاره به تاسې راشئ دغه کم یو د سکریو بای زوم په نوم باندې کم چک چې دی دا چک آف کوئ. چې دا چک مې آف کړ کم ځای لویول غواړئ، زه داسې یو سلیکشن ورته اخلم. اوس دا فسیلیټي ما سره شته، سلیکشن مې واخیستم دغه ځای یوازې ماته زوم کړه. ګورئ یوازې همدغه ځای زوم کړه. بیا دا انتخابوم ورته وایم دا ځای په دې کې راته زوم کړه. بیا یوازې انتخابوم ورته وایم دا راته زوم کړه. نو دا هم موږ سره د دې اپشن کار ده. زه بیرته آن کوم. نو تاسې خپله خوښه چې د هر یو طریقې نه استفاده کوئ نو په دې طریقو باندې تاسې کولی شئ چې زوم ان او زوم آوټ وکړئ. همدا ډول دغه هند چې دی کله چې هند باندې کلیک کوم زه دا تصویر خوځولی را خوځولی هم شم. خو کله چې په دې هند باندې زه لیفټ کلیک پریس نیسم دلته موږ سره یو هند دی، بل روټیټ ویو ټول دی، آر چې دی شارټ کټ ده. اوس چې دا ما ورته انتخاب کړو ګورئ دا تصویر اوس زه روټیټ کولی شم. په هر اندازه چې غواړئ تاسې کولی شئ چې دا تصویر روټیټ کړئ. لیفټ کلیک به پریس ونیسئ او روټیټ یې کړئ. که له هغې ځایه نه روټیټ کوئ له دې ځایه هم روټیټ کولی شئ.
ګورې په دې طریقه یې موږ کولی شو چې روټیټ یې کړو. او که له دې ځایه هم نه روټیټ کوئ نو تاسې کولی شئ چې له دې ځایه ورته 90 درجې انتخاب کړئ، 90 درجې روټیټ شي. نه 180 درجې روټیټ کړئ، 180 درجې ورسره روټیټ کېږي. او که وایئ چې دا روټیشن یې بېرته 0 کړه چې نارمل حالت ته راشي نو دا هم 0 حالت ته راځي. نو دا موږ سره د هند ټول او روټیټ ټول او همدا ډول د زوم ان او زوم آوټ پورې مربوط یو څو خبرې. نو په دې پریکټیس کې هیله ده چې اوس مو ترېنه برداشت کړي اوسي.